افراسیاب خټک د پنجابي ریاست مرداره څېره یو ځل بیا نړیوالو ته ښکاره کړله. پنجاب څنګه له محسن داوړ او منظور پښتین سره کوم چلند کړی دی؟ دا چې افراسیاب خټک تازه څه ویلي دي په دې اړه دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. هیله دا ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. افراسیاب خټک وایي له پی ټي ایم مشرانو سره د پاکستان چلند د انګریزانو په څیر چلند دی. د کوزي پښتونخوا مخکښ شاعر او سیاستوال افراسیاب خټک یو ځل بیا پاکستاني ریاست د پښتنو په ځپلو تورن کړی دی. د کوزي پښتونخوا مخکښ سیاستوال او د پښتو ژبې دروند شاعر افراسیاب خټک وایي چې پاکستاني ریاست د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مخکښو مشرانو هر یو منظور پښتین او محسن داوړ پر وړاندې له باچا خان سره د انګریزانو د چلند په شان دی. نوموړی وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې پرون د جمعې په ورځ محسن داوړ او یو شمېر نورو کسانو غوښتل چې په کورم ایجنسۍ کې د دوو ټبرونو ترمنځ په رامنځته شوې وسلواله نښته کې د وژل شویو کسانو فاتحې ته ورشي، خو د پاکستاني پوځیانو لخوا راګرځول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دغه پیښه هم د پاکستاني ریاست یو فریب او چل ګڼي او زیاتوي چې دوی په قصده د دغو قومونو ترمنځ ستونزې راولاړوي تر څو د پی ټي ایم فعالیتونه اغیزمن کړي. پاکستان له تیرو 16 لسیزو راهیسې د ډیورنډ تپل شوې کرښې په اوغاغو غاړو کې د پښتون وژنې او ربړونې لپاره خپل شوم حرکتونه پیل کړي دي.